Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. Today in this video we will talking about parts of speech. हर कले ग्राउंड कथुन को जमुन पे YouTube चैनल माने पदी वीडियो की उमंग न जाको parts of speech. The parts of speech माना दा अज्जाए कलाम. अज्जाए कलाम parts mean हिस्से और speech mean कलाम खबर د خبرو حصے ګوره د خبرو حصے څنګه ګوره لکه he is a boy هغه یو هلک دی هیڅ شی دی کی دا pronoun دی او is verb دی a article دی او boy noun دی نو تاسو به اوس وایي چې he دا pronoun وایي دی ته verb ولې نه ویل کیږي او اس ته verb ویل کیږي د ته noun ولې نه ویل کیږي نو دا ته موږ په څه بیس باندې وو دا ته موږ د بیس باندې وو چې هی دا ځکه موږ pronoun وو چې دا pronoun کار کوي نو دا موږ ځکه pronoun وو The parts of speech definition موږ د سیو ګل classification of different words on the basis of function د مختلفو لفظونو کلاسیفیکیشن گروپ بندي د کار په بیس باندې ګورل دا موږ مختلف لفظونه دي هی یو ځان لفظ دی اس ځان لفظ دی او ا یو ځان لفظ دی او وای ځان لفظ دی نو په دې کې دا هی چې کوم دی چې دا موږ یو گروپ ته ورواچو چې دا څه وي پروناون گروپ وي دا موږ پروناون گروپ کې ورواچو اس موږ د ورب گروپ ته ورواچو او ام د ارټیکل گروپ ته ورواچو او وای د ناون گروپ ته ورواچو نو دې کلاسیفیکیشن دا څه وي دی ग्रुप बंदे ददी प्री ग्रुपों के दावरा चेल ददे मुख्तलिफ लफ्ज़ों ने दस वही पार्ट्स ऑफ स्पीच वाई पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सरसुरी जने खाले कोई अतरी जने वही नहदी खुबातों में डेर खाल को राइडा अमंग बराना हम वायु जब सरसुरी नहदी या अतरी हमंग बना हवाना वायु नाउन दे प्रोनाउन दे वर्ब दे एडवर्ब दे एडजेक्टिव दे कंजंक्शन दे इंटरजेक्शन दे प्रीपोजिशन दे आर्टिकल दे पूरा बदिस की यो बल कांसेप्ट तासो क्लियर कवर गवाडमा ګوره دا درې سنټنس دي او په دې کې دا ویچ راغلی په درېواړو کې خو دلته دا ویچ چې کوم دی ویچ ویز رایټ کومه لاره صحیح ده په دې کې چې کوم دا ویچ دی دا چې انټراګیټیو اډجیکټیو دی او دلته چې کوم دا ویچ دی دا چې انټراګیټیو پروناون دی او دلته چې دا کوم ویچ دی دا ریلیټیو پروناون دی نو ګوره تاسو به ذهن ته دا سوال راځي چې یو لفظ دی یو ویچ دی او یو ځکه تاسو وایي چې انټراګیټیو اډجیکټیو دی بل ځکه تاسو وایي چې انټراګیټیو پروناون دی او بل ځکه تاسو وایي چې ریلیټیو پروناون دی ویچ خو یو ویچ دی او درې نمونه د تاسو ورکړل نو ګوره کله چې زموږ سره لفظونه مختلف ځایونو کې راشي نو دا وایي چې مختلف وي ګوره لکه تاسو اوس دلته په کلاس کې چې تاسو کله ناستې وئ نو تاسو څه ویلی کېږي سټوډنټ ویلی کېږي چې کله تاسو دکان ته لاړ شئ نو هلته تاسو څه ویلی کېږي کسټمر ویلی کېږي چې کله تاسو کور ته لاړ شئ د خپل مور او پلار خوا ته ناست یې هلته تاسو څه ویلی کېږي اولاد ویلی کېږي نو دغه رنګې چې لفظونه کله مختلف ځایونو کې راشي نو ته چې مختلف نمونه ویلی کېږي انشاءالله دا موږ په روانو لیکچرو کې زده کوو چې انټراګیټیو پروناون څه دی انټراګیټیو اډجیکټیو څه دی او ریلیټیو پروناون څه دی کو ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ تھینکس فار واچینګ